وقل لعبادي يقول التي هي احسن. پدی آیت کې اوس دعوت ده چې اے مؤمنانو دعوت ورکړئ د خلکو له پخېسته طریقې سره. دی آیت کې دوه قسمه تفسیر ده. وقل او ولعبادي زما بندگانو لا، بندگانو نه مراد یا خو مؤمنان دي، بندگانو نه څوک مراد دي؟ مؤمنان. یقول التي دوی دی وای هغه خبره هي احسن چې هغه خسته ده. نو مطلب دا شو چې اے پیغمبر زما د مؤمنانو بندگانو له اویوا چې خلکو له دعوت ورکړي په خسته طریقې سره. یقول التي دوی دی وای هغه کلمه هي احسن چې هغه خسته ده، یعنی په خسته طریقې سره د خلکو له دعوت ورکړي. یو معنا دا شو. دویم دا چې د عبادین مراد کفار، د عبادین څوک مراد دي؟ کفار او مشرکین. نو قل او ای پیغمبر لعبادی زما دی بندگانو لا یقول التي چې دوی دی اوی هغه کلمه چې خسته ده، کلمه د توحید دی، اوی اسلام کې دی داخل شي. ان الشیطان بشک شیطان ينزغ بینهم فساد اچي د دوی ترمنځ، یعنی په خسته طریقې سره دعوت زکه ورکړي چې شیطان کړه ناکله فساد اچي جنگونه پیدا کوي. ان الشیطان بشک شیطان کان ده للانسان د انسان د پاره عدو مبینا دشمن خکارا. ان الشیطان ينزغ بینهم، دا خبره یوسف علی السلام هم کړي وخه چې کله ورونه ور سره یو زیشل نو بس هغه احسانات د الله رعایت کړو. دا کلمه ویل چې شیطان کله ناکله د انسان ترمنځ اختلاف پیدا کوي، فساد اچي. ربکم اعلم بكم، استاسو رب خپويږي بكم پتاسو باندې. لکه څنګه چې مخکې آیت کې دوه توجیهات او پدې کې دوه توجیهات دي. ګوره اول دا چې دا خطاب مؤمنانو له دی، خطاب چاله دی؟ مؤمنانو له. نو معنا دا ده ربکم اعلم بكم، استاسو رب پتاسو خپويږي. ان یشک اوغواړي يرحمکم، رحم به وکي پتاسو باندې په کوم وخت کې چې کله تاسو د دعوت کار کوي. او ان یشک اوغواړي يعذبکم، عذاب بدر کې تاسو له په هغه وخت کې چې د دعوت کار نه کوي. مخکې ویل چې دعوت ورکړي خلکو لکه، نو کله دعوت کار کوي الله به در باندې رحم کوي، او کنه کوي نو عذاب بدر کې. ګوره دویم دا چې دا خطاب چاله دی، التمه دویمه توجیه څه کړي و چې دا خطاب چاله دی؟ د عبادین مراد څوک؟ دویم توجیه کی کفار او مشرکین دوی له خطاب دی. نو ان یشک اوغواړي الله يرحمکم، رحم به وکي پتاسو په توفیق د توبې سره چې توفیق د توبې بدر کی. او ان یشک اوغواړي يعذبکم، عذاب بدر کی تاسو نه چې توفیق د توبې درنه کی. دا دوی متوجی سره لګیږي. وما ارسلناک علیهم وکیلا، دا اوس تسلی د نبی علیہ السلام لا تمنګ نه را لګلې علیهم په دوی باندې وکیلا ذمہوار. اے پیغمبر استا ذمہواری نشتا، بس صرف دعوت وکړه. وربك اعلم بمن في السماوات والارض، او رب ستا خپويږي بمن په هغه چا باندې په السماوات چې په اسمانونو کې دي، والارض او پزمکه کې دي. الله لا ټول خلق معلوم دي چې څوک لایق د هدایت دی او څوک نه دی، بس الله چې چاله هدایت کې هغه به لایق. ولقد فضلنا بعض النبيين، والله وي بشک من غرواله ورکړې بعض پیغمبرانو له علی بعض په بعض نورو. دا رقم درېمې سپارې کې تیر شوی دی. سورة بقره 253 آیت کې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نلتم الله وی ولقد فضلنا بعض النبيين، ويقينا من غرواله ورکړې بعض پیغمبرانو له علی بعض په بعض نورو. وآتینا من ورکړو داوود علیه السلام لزبورا زبور. دلته د داوود علیه السلام تذکرہ ولې وکړه چې من داوود علیه السلام لزبور ورکړو. صرف دا یو پیغمبر ذکر کړ. دا د دې وجنه چې الله وې من بعض پیغمبرانو له په بعضو باندې غرواله ورکړې دي. نو داوود علیه السلام له الله دوه شی نه ورکړو، یو کتاب ورکړو پیغمبري، او بلی باچای مور کړي وکنه. نو د داوود علیه السلام فضیلت د باچای د وجنه نو بلکې د کتاب په وجه وګوره. نه باچای په وجه الله غرواله نه ور کړي، بلکې د کتاب په وجه. نو ځکه وی واتینا داوود زبور. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، پدې آیت کې رد دی په هغه خلکو باندې چې د نیکانو خلکو عبادت کړي دي. اولیاء، بزرگان، ملائک، عزیر علیہ السلام، عیسی علیہ السلام د الله سره شریکان جوړ کړي دي
چا چې د نیکانو خلکو بندگی کړي دا نیکان خلک هغه د الله سره شریکان جوړ کړي دي. امام بخاری رحمه الله د دې آیت په باره کې وای دا څه خلکو چې د جنات عبادت کو جنات د الله سره شریکان کړي پیریان دغه پیریانو له الله پاک توفیق د ایمان ورکاغت پیریان مسلمانان شو او د دوی چې دا کوم عبادت کوونکو د امغه سي په شرک او په گمراهۍ کې پاتې شو. نو دی آیت کې رد دی پچا باندې په هغه خلکو چې نیکان اولیاء بزرگان عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام د الله سره شریکان کړي دي. قل وای پیغمبر ادعوا الذين راغوا هغه کسان زعمتم چې تاسو ګمان کوي انها الہه چې دا خدایان دي دا مفعول به حذف دي. راغوا هغه کسان زعمتم چې تاسو ګمان دي چې دا خدایان دي من دونه د الله نه بغیر فلا يملكون نو دوی اختیار نه لري کشف الضر د لري کولو د ضرر عنكم استاسنا ولا تحويلا او نه د اسانه ولو کشف الضر د ضرر لري کولو عنكم استاسنا ولا تحويلا او نه د اسانه ولو یعنی نه د ضرر بالکل لري کول شي او نه اسانه ول شي. اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله الله وی ګور استاسو دا خدایان چې دا تاسو چې چاله اوازونه کوي را بلای دا کمزوري دي دا وی دا کمزوري الله درې وجه بیانای. اولئک الذين دا هغه کسان دي يدعون چې دوی را بلی خپل رب چې دوی اوازونه کوي چاله الله لا يبتغون لټي الى ربهم خپل رب سره الوسيله سبب د نزدېکت ايهم اقرب چې کوم یو په دوی کې زیات نږدې دي الله لا یعنی استاسو دا خدایان چې دي دوی خو په خپل وسیله لټای چې الله لزان ورنږدې کی دوی په خپل څه کوي ځان الله لا نږدې کوي. نو چې څوک ځان الله لا نږدې کوي دا الہ کې دی الہ خو هغه لوي چې هغه نور خلق ځان لاره نږدې کوي دا خو ځان چاله نږدې کوي کنه. نو تاسو دا خدایان چې الله وی اولئک الذین دا هغه کسان دي يدعون چې دوی را بلی الله یبتغون لټي الى ربهم خپل رب طرف ته الوسیله سبب د نزدېکت وسیله معنا سبب د نزدېکت ايهم چې کوم یو په دوی کې اقرب ډیر نږدې دي الله لا. نو معلومه شو چې دا خدایان نه دي بلکې دوی خو په خپل وسیله لټي ځان الله لا نزدېک. دویم دا دی ويرجون او دوی امید ساتي رحمته د الله د رحمت. نو څوک چې د الله د رحمت امیدواري چې په ما به الله رحم کوي نو هغه الہی نه کنه. دریم دا وای خافون او دوی یریږي عذابه د الله د عذاب نه چې د الله د عذاب نه یریږي نو هغه الہ نه ښه هغه الہ نه نورات شو استاس دا خدایان الہ نه دي. ان عذاب ربک بشک عذاب در ربستا کان محذورا د هغین ير پکار دا ستا د رب عذاب چې د کان محذورا د هغین ير پکار دا ګوره ځان ته ساتل پکار دي. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا دیکم تخویفی دنیاوی دی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ نَشْتَدَ هِتْ يَوْكَلَ نافرمان قَرْيَةٍ عَاصِيَةٍ یا ظالمة لفظ ورسره دیخه نشتد هِتْ يَوْكَلَ ظالمة ظالم یا عاصیة نافرمان الا نحن مهلكوها مگر دا چې من هلاکون کې د اغیو قبل يوم القيامه مخکې د قیامت دور زینا الله وي من باغه هلاک او معذبوها یا بول عذاب ورکو عذابا شديدا سخت عذاب من د اغي هلاکون کې هلاکول د چې الله بالکل ختم استزالی عذاب راشي او معذبوها یا بول عذاب ورکو عذابا شديدا سخت عذاب د دې دا معنا د چې هلاک نه کی ټول او سخت سزا ول ورکی. کان ذالک ددا خبر فی الكتاب په کتاب د تقدیر کې مستورا لیکل شوی دا خبر فی الكتاب په کتاب دو تقدیر کې مستورا لیکل شوی. دا آیت به دلیل دی په اثبات د تقدیر باندې هم ګورئ. وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون د دې جنا د سورۃ دویمه حصہ دا 15 نمبر آیت پورې او بدی کی دویم سبب د عذاب ذکر شوه دی چې هغه انکار دی د معجزاتونو چې الله جل شانه معجزي پیش کړی د خپل پیغمبرانو په واسطه سره
او قومونو تی انکار کړي نو بیا په د الله عذاب راغلی دی. ګوره لکه یو واقعه را نقل کړي د صالح علیه السلام چې خپل قوم ته معجزه وغوښتله الله ورکړله، خو لیکن دوی ته بیا څوک انکار وکړ نو د الله عذاب پر راغی کرانه غي. امدغه شان آدم علیه السلام اغه الله پاک معجزي ورکړي لیکن ابلیس ته انکار وکړ نو الله لعنتی کو عذاب پر راغی. او بیا دلائل ذکر کیږي د الله د توحید د پاره او تخویف دے د پاره د منونکو د شیطان چې چاله دوکا ورکه او شیطان خبري چې څوک منی دا غوي د پاره الله سزاګانې ذکر کوي. او دغه شان تخویف دنیوي او بیا ذکر کیږي الله وی چې د قیامت په ورځ باندې به هر څوک د خپل مشر په نوم باندې راغوښتل کیږي. کله چا رهبر او مشر په دنیا کې صحیح سړیو نو د دوی د پاره کامیابی ده. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. دی کفارو بویل چې اے پیغمبر موږ لفلانه معجزه پیش کا، بستانه معجزه پیش کا، لکه روستا نبی، یو نبی، دو نبی او درې نبی نمبر آیتونو کې را روان دي. نو الله وی موږ دا معجزات نه پیش کولی وجد دا الله وی دا معجزي مخینو قومونو غوښتي وي خو به تکذیب او قانون الهی دا دی. چې کله څوک د خپل خوخي معجزه طلب کوي او به مانی نه نو د الله عذاب پر راځي. مخکې تیر شوی دی و مسی پارا سورۃ مائده یوصل پنځلسم آیت کې دی. ګوره یوصل او پنځلسم آیت کې راغلو قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله وی زبستاسو خبره اومن معجزه برا اولېګم خو ک بیا چا انکار وک الله وی دسه عذاب ورکم چې چاله بنني ورک د الله قانون دی. نو الله وی اے پیغمبرستانه دا قوم معجزي غواړي خو ځکه موږ نه نازله او چې دا رقم مخکینو خلقو غوښتي وي به انکار وک نو الله وی بیا ولما عذاب ورک. نو که ستا دا قوم نه مني بیا بدویرم ګوره عذاب ورکو مخه. وما منعنا او نيو منا کړي منګه ان نرسلا چراولي ګو بالآيات معجزي. آیت نه مراد معجزي الا ان كذب مگر دا چې تکذیب کړي به دغه معجزون الاولون مخکینو خلقو دغه معجزو تکذیب کړي او انکار کړي. واتینا ثمود الناقه من ور کړي سمودیان لا اوخا مبصره خکارا کون کې د حق مبصره خکارا کون کې د حق و یعنی د حق د پاره او خکارا معجزه و. فظلموا بها خذ ظلم او د هغه سرا ظلم داو که چاغه او قتل کړه. وما نرسل بالآيات ومن نراليكم معجزي إلا تخويفا مگر د پارا د يري ورکولو. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس دا تسلي د نبي عليه الصلاة والسلام لا. وإذ قلنا لك وكلچ منگ اویل تعالی ان ربك بشک استارب احاط بالناس راگیر کړي دي ټول خلق په خپل علم او قدرت کې. ستارب ټول خلق راگیر کړي دي په خپل علم او قدرت کې یعنی دا خلق تعالی تکلیف نشي در رسوله. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وما جعلنا او نه دې ګرځولې من الرؤيا التي هغلدل دسترګو. رؤيا اکثر استعماليږي د خوب د پاره د خوب لیدل خو کله نا کله دسترګو د لیدلو په معنا سره مرضی دل ته دا معنا ده. وما جعلنا من نه دې ګرځولې الرؤيا لیدل دسترګو التي هغ اريناك چې من تعالی خو دلیو الا فتنه للناس مگر امتحانو د خلق د پاره. څه مقصد څه له اشاره ده واقعي د معراج له اشاره ده چې کوم د دې سورۃ پاول کې 13 شول کنه د معراج واقعه الله کې خمن ندي ګرځولې الرؤيا لدل دسترګو التي اغه تعالی من خدا تعالی من اخذل الا فتنه للناس مگر دا امتحان د چا د پاره د خلقو د پاره. دا امتحانو کله چې نبی عليه الصلاه والسلام خلق له د معراج واقعه بیان کړه چې بیګاش په ما سفر کړي اسمانونو لا نو خلق په امتحان کې اخته شو. چې کوم صحیح مؤمنانو هغه خو اومنله خو لیکن نور اونم نه لکن انکار وک نو الله ود امتحانو.
والشجرة الملعونة او اغونا چې لعنت پکړې شوی دی په القرآن په قرآن کې دام امتحان دی اغونا چې لعنت پکړې شوی دی دا اغي بدی بیان شوی دی په قرآن کې دینه کومه ونه مراد ده شاباس زقوم ونه ته مراد ده بالکل چې دا اغي بدی بیان کړی شوی د په سورۃ الصافات کې ذکر دی خدرش پیته او 4 نمبر آیت کې اذالک خیر نزلا ام شجره الزقوم انها شجره تخرج في اصل الجحيم الته بیان شوی دی نو الله وی دغه ونه چې دا امتحان د خلکو د پاره کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خلکو لویل چې په جهنم کې وونه د زقوم په نامه باندې او جهنميان به خوراکونه کوي نو کفار مسخري شروع کړي خنداګانې شروع کړي چې پور کې کله ونه راشنه شي جهنم خو د ور زی دلته کله ونه راشنه کیږي ته چې په جهنم کې ونه ده نو الله ودا امتحان دی د خلکو د پاره چې کفار نه مانی ځکه کفار خو خپل عقل نه دواره کار اخلي کنه چې خبره ووري بس بیا عقل وي او دا عقل چرته مانی مړه په یو شپې کې دومره سفر کول او په جهنم کې ونه را زرغونې دل نه مانی نو الله و الشجره وهغه ونه الملعونه چې بدی بیان کړي شوی د په قران کې ونخوفهم او من ير ورکو دوی لفما يزيدهم نزياتي دوی لرا الا طغيانا كبيرا مگر سرکشی لویا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس دلته وس واقعا ذکر کیږي د آدم علیه السلام او د ابلیس دا څلورم کار دی او دلته مقصد د دې دا دی چې ګوره ابلیس د آدم علیه السلام معجزات او نخي اولیدل خو انکار ته وک نو چې انکار وکړه الله ول عذاب ورک کنه نو چې څوک کم خلق د الله د معجزاتو نه انکار کوي چې الله پیغمبرانو لکه معجزي ورکړي او څوک نه مانی نو الله ول به سزا ورکړي واذ قلنا للملائکه وکل چې مونږ ویل ملائکه له اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علیه السلام لا فسجدوا نو دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه نور تفصیل د دې وضاحت مخکې شوی دی قال ویل ابلیس اسجد آیز سجده وکم لمن هغه چاله خلق تا چې تا پیدا کړی دی طینن د خټینا طینن معنا منت طینی من حرف جر حذف دی چې تا پیدا کړی دی د خټینا قال الله د شیطان ویلی ارایتک خبر را کمال هذا الذي دغکس کرمت علیا چې تا ول عزت ور کړی دی په ما باندې دغه کس چې تا د عزت ورک په ما باندې لئن اخرتني كما رستك الى يوم القيامه ترز د قیامت پورې لاحتنكن نخامخا زب په قابو کې راوړم ذریته د بچي لاحتنكن یو معنا دا خزب په خپل قبضه کې راوړم حنک دی لوي لیکيږي چې اصل په خلی کې واګه واچ وغیرہ قابو شي په دې باندې نو لاحتنكن زب په خپل قبضه کې راوړم شیطان وای ذریته د بچي الا قليلا مگر لکسان او دویمه معنی دا د لاحتنکن چې زب بیخ کن دی حکم زب بیخ را وباسم ذریته د بچو بیخ کن دی په معنا سره مرضی الا قليلا مگر لکسان برنه بچ کیږي قال الله فرمایل اذهب لارش زلارش وګور آیات ساته فما تبعك چاچ استاتا تابعداري وکړه منهم د دوینا فان جهنم نو بشک جهنم جزاؤکم استاسو سزا د جزاء موفورا سزا پورا جهنم ګور استاسو بیا سزا ده واستفزز من استطاعت منهم پدې آیت کې د شیطان گمراه کول ذکر کیږي چې خلک گمراه کوي په څلورو طریقو سره څلور طریقې په دې آیت کې ذکر دي د شیطان د گمراه کولو واستفزز او اخويوا الله دې شیطان لوي چې زلاس دې آزاد واستفزز او اخويوا من هغه څوک استطاعت چې ستا طاقت وي منهم د دوینا بصوتک په خپل اوازونو سره دا د دوکا کولو یو طریقه ده د گمراه کولو بصوتک په خپل आवाज سره هر د گمراهي आवाज پدې کې داخل دی کم خلک چې بی دیني طرف ته دعوت ورکې आवाज کوي دم توپ طرف ته شراب طرف ته غلا طرف ته بی دیني طرف ته چې کم خلک आवाजونه کې دا پکې داخل دي خصوصا आवाजونه د سندرو غانه بجانه سندري او دم توپ دا आवाजونه د شیطان आवाजونه دي ګوره الله ولا سوي چې اوخوا یو څوک چې ستا طاقت وي هغه باندې بصوتک خپل आवाज سره واجلب عليهم اور ولا پدوی باندې بخیلک خپل سوار ورجلک او پیدل کسان دا دویمه طریقه د شیطان د گمراه کولو را ولا عليهم پدی خلق باندې بخیلک خپل سوار په اسونو په سورلیو باندې ورجلک او پیدل کسان
یعنی په کومه طریقې سره چې خلک گمراه کول شي که په سورلې د پاسه سواری او که پیدل وي او په دې کې هغه خلک هم داخل دي چې په سورلې وبانې سواری او خلکو له د بيدینۍ دعوت ورکړي یا پیدل ګرځيږي په کوڅو کې په یو ځای کې بل ځای کې خلکو له د بيدینۍ دعوت ورکړي دریمه طریقه دا د وشارکهم او شریک شه د خلکو سره شریک شه د خلکو سره په الاموال په مالونو کې ول اولاد او په بچو کې شریک شه څه معنا خلق بيدینه کا خلق بستا په نوم باندې نظرانی او شکرانی ورکړي مالونه به د شریعت نه خلاف په نور زیرو کې خرج کړي او بچی چې دی هغه به بيدینه طرف ترا کاږي بچو له دینی تربیت نه ورکړي یا د غیر الله نوم او منخ نظرانی او منخ ته به پکې کوي نو شریک شه دوی سره په الاموال په مالونو کې ول اولاد او په بچو کې څلورمه طریقه دا د واعدهم او وعدک ود دوی سره وعدي ور سره کو چې بزا زبتا سو خلاص کوم او زبستا سو مرسته وکم دا هغه وما يعدهم الشيطان او شیطان وعدي نه کوي د دوی سره الا غرورا مگر د دوکي ان عبادي بشک زما بندگان ليس لك نشتد تعالی عليهم پدوی باندې سلطان زور وكفى بربك وپور د استرب وکیلا زموار ربكم الذي يسجي لكم الفلك دی آیت کې عقلی دلیل دی خدای الله د یو والد الله د توحید ربكم رب استاسو الذي غزاد يسجي چې چلی لكم استاسو د فائدې د پار الفلك کشته فی البحر فدریاب کې يسجي چې چلی لکم استاسو د فائدې د پار الفلک کشته فی البحر فدریاب لتبتغوا دې د پار چې تاسو ولټوي من فضله فضل د الله فضل مراد حلال غټه ده چې تاسو په تجارت کوي په کشته کې ځای او غټي کوي او دغه شان اخرت ثوابونه هم غټي انه بشک د الله کان بكم دې پتا سبحان رحیما مهربان واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه پدی آیتونو کې زجر د مشرکین د پاره دا مسله بیا بیان شوی ده مشرک انسان باندې چې کله سخت راشي تکلیف پی راشي نو اوازونه چاله کوي یو الله لخر اغه نور خدایان ته نهیر شي خو الله وی چې هر کله ولز نجات ورکم کشته د ډوبېدلو نه بچکم نو الله وی بیا زمانہ مخ کړی بیا مغه خپل زړې ببولاله غږی او شرک کوي واذا مسكم او چکل اورسیږي تاسو له الضر تکلیف فی البحر فدریاب کې تکلیف دا ورسیږي چې کشته د ډوبېدو په حالت کې شي او خراب شي نو دل هیر شي تاسو نه منها غڅوک تدعونا چې تاسو را بلای الا اياه مگر دغه یو الله د لیادي انور خدایان تاسو نه هیر شي فلما نجاكم هر کله چې خلاصې در کی تاسو الى البر وچلا اعرضتم بیا تاسو مخ اړوي اعرضتم بیا تاسو مخ اړوي وكان الانسان او دې انسان کفورا ناشکرا انسان ډېر ناشکر دی نعمت په الله کی نجات او خلاصې ولا الله ور کی پکشته کی او دا چې کله راشي بیا شرک د الله نافرمانی کې ناشکر دی کنه دی دا الله د دې احسان شکر نه ادا کوي افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا الله وی ګور کشته نه خو بچ شو ډوب نشول نو اے مشرک استا څه خیال دی چې د الله د عذاب نه بچ الله وی ګور زو دې په وچ ځمکه کې نه باسم الله سره خو نور عذابونه مشته کنه واز کشته خو نه ده او یا دا چې الله وی د کانو باران به در باندې را او یا الله وی بیا به د کشته کې سور کوم بیا به د کشته کې حاجت نه پیدا کی کشته کې به بیا سور چې الله وی په دریاب کې ودی ډوب کما یعنی مقصد دا دی د آیتونو چې الله وی ما سره مختلف عذابونه شته دام کولې شم چې په وچ ځمکه کې نه واسم لکه د چا پشان لکه د قارون پشان ته چې قارون می پزما کې کنه نه استوخا او دام کولې شم چې د کانو باران در باندې حکم لکه د چا پشان ته د لوط علی السلام په قوم باندې چې شوی او دام کولې شم چې الله وی بیا دې دوباره دریاب ته ور داخل کوم بیا به ډوب کوم ګور نو د الله نه فرمانی مکوئ افامنتم آیاتاسو بی پرواز تای اند دی خبرن یخسف بكم چې الله بن نباس تاسو جانب البر په طرف د وچی کې یخسف بكم چې الله بتا سن نباس خسف پزما کې کنه نه استل جانب البر په طرف د وچی کې او یرسل علیکم یا براء لګ پتا سبحان حاسبا باران د کانو ثم لا تجدوا لكم بیا بتا سن پیدا کوي د خپل ځانونو د پاره وکیلن ذمہوار
ام امنتم آیا تاسو په امن کې استئ تاسو بے پروا استئ د دین ان یعیدکم چې الله برا وګرځي تاسو فيه په دې دریاب کې تارتن اخرى بلزل الله بتا سورا وګرځي فيه په دې دریاب کې تارتن اخرى بلزل یعنی دا پیر خو بچ کړي بیا هم الله را وګرځي فیرسل علیکم نو الله برا اولیږي پتا سبحان قاصفا من الريح ما تون کی هواګانی قاصفا من الريح ما تون کی هوا د سي تیز هوا چې شی باندې ورشو ماته یي فیغرقکم نو الله بغرق کی تاسو ګوره بما په سبب د دې کفرتم چې تاسو کفر کړي دي غرق بم کی خډوب بم کی ثم لا تجدوا لكم بیا بتاسو نه پیدا کوي د ځان د پار علینا زمون په مقابله کې به په دغه غر کول باندې طبيعا څوک تپوس پختنه کوونکې به بتاسو نه پیدا کوي زمونږه خلاف به په دغه کار باندې طبيعا یو معنا پختنه کوونکې او د طبيعا بل معنا بدل اخیستونکې څوک به نشته چې زمونږ نستاسو پختنه او کې بدل واخلي ولقد کرمنا بني آدم پدی آیت کې په انسان باندې د څلورو نعمتونو ذکر شوی دی الله وی ګوره لکه څنګه چې د کشتۍ نعمت مې در باندې کړی دی چې کشتۍ مې تاسو د ډوبېدلو نه بچ کړی دا دغه شان نور نعمتونه مې در باندې ګوره کړی دي ولقد کرمنا بني آدم ويقينا من عزت ور کړی دی انسانانو لا من چې ور کړی دی عزت ور کړی کرامت ور کړی دی انسان لا کرامت د انسان پدی باندې دی چې الله خسته شکل او صورت انسان لور کړي پټول مخلوق بل کرامت پدی باندې دی چې ټول مخلوق الله د انسان د فائدې لپاره پیدا کړي دی ګوره د انسان ډیر طاقتور ډیر مضبوط مخلوقات شته خو الله د انسان تابع کړي دي او خانو ګوره څومره زوره ور دي فیل وګوره هاتی څومره زوره ور دي غویان او سنډا او میخه وګوره څومره زوره ور دي خو الله د انسان تابع کړي دي لو یا رمدو خانو یو سړی روانه کړي یو طرف ته تاوي بل طرف ته تاوي نو الله موږ کرامت ور کړي انسان بل انسان په ګوتو باندې خوراک کړه د انسان کرامت دی بل شی په ګوتو خوراک نه کوي خسته نیغ قد او قامت ولا الله ور کړي دي امدغه شان د سړی د پاره ګیره او د خزه د پاره کوڅي ویخته دا د هغه خایس او کرامت نو الله وی ولقد کرمنا بني آدم یقینا من کرامت ور کړي عزت ور کړي انسانانو لا بني آدم انسانانو لا بعض خلک وي تاسو کرامات د اولیاء نه منئ اعتراضونه کوي هغه لفظ هم غلط ادا کوي وی کرامت نه منئ نه لفظ کرامت نه دا کرامت ده کاف باندې زبر ده دا د باب تفعیل مصدر ده نو هغه لفظ هم صحیح نه وی کرامت نه منئ کرامت ده نو موږ چې کرامت الله هر انسان لور کړی دا وګوره ولقد کرمنا بني آدم ولین منو خو کرامت نه مراد اولوہیت خو بنا لیکنه کرامت د اولیاء او شته خو الہان دي خدایان نه دي موږ دا ویو نو الله وی موږ عزت ور کړی هر انسان لو حملناهم او موږ پورته کړی دي دا انسانان فل بر په وچه کې ول بحر او په دریاب کې دا بل احسان سو الله وی موږ دوی سوار کړی دي په وچه کې او په دریاب کې د وچی چې څومره سورلې دي که په هغه زمانه کې یو کنن سبا زمانه کې پیدا شوی دا ټول په کې داخلي دي او په دریاب کې چې څومره سورلې دي کشته لانچونو بیړې ورزقناهم من الطيبات ومن ذل رزق ورکړې د پاکیزه شیانو نه دا دریم نعمت څلورم دا دی وفضلناهم ومن ذل غرواله ورکړې علی کثیر په ډیرو شیانو ممن دهغه نه خلقنا چې من پیدا کړی تفضیلا غرواله الله وي من ډیرو مخلوقات باندې انسانانو له غرواله ور کړی دي تاسو لمه دا غي څه وجه بیان کړی یوم ندعو کل اناس بامامهم نعمتونه د الله بیان شو اوس د اخرت حالات الله بیانوي الله په انسان باندې نعمتونه کړي کرامت ور کړی دي ولی ور کړی دي دا په دې خاطر باندې چې الله د انسان نه یو مطالبه لري الله د انسان نه مطالبه غوښتنه لري چې اے انسان زما عبادت وکړي ګوره زما بندگی وکړي نو الله اوس بده کې د قیامت حالات بیانوي او تقسیم د عمل نامو یوم په هغه ورځ باندې ندعو چې موږ برا او غواړو کل اناس ټول خلق بامامهم د خپل پیشوا پنوم بامامهم معنا باسم امامهم د خپل پیشوا پنوم باندې په دنیا کې چې د چا کم پیشوا دی او رهبر دی مشر دی د امغي پنوم به الله را غواړي کله چا نیک سربرا او پیشوا دی دغه نیک انسان په نوم باندې بدوی را اوغتل شي د فلاني ټولګی راشي او کله چا ناکاره پیشوا دی سربرا دی گمراه مشر پسې تللی دی او لیډر پسې تللی دی نو دوی به د هغه گمراه او دغه غلط مشر په نوم باندې را اوغتل کیږي
امام ابن کثیر رحمه الله وی په دې آیت کې زیره ده خوشالي ده د هغه خلکو د پاره د محدثینو د پاره هغه خلک چې په حدیث باندې عمل کوي وای د دوی د پاره زیره زکه ده چې د دوی پیشوا او د دوی مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده کنه علم برا او باړو پورا او غواړو ټول خلک به امامهم د خپل پیشوا پنوم فمن اوتی کتابه نو هغه کس چې ورکړی شو خپل عمل نامه بیمینه په خلاص کې چې عمل نامه په خلاص کې چاله ورکړی شو فاولئک نو دا کسان چې یقرؤون کتابهم دوی بلولي خپل عمل نامه خوشاله بیا بیلولي کله چې سړی یو خسته شی وګوري نو بیا بیلولي کنه د خوشحالي زیره چی د چا دوست د طرف نه د ملګری د طرف نه خطرش نو خلک بیا بیلولي نو دوی بم د ډیره خوشحالي نه د خپل عمل نامه بیا بیلولي او خلکو لا بهم خیر خلکو لا بچو یها او مقرؤ کتابیا راشي کنه اول ولای زمادا کتاب تاسو راشه زمادا عمل نامه لګه وګوره دنیا کې چې کله مکتب کې سړی خین عمرې واخلي په خین عمرو باندې کامیاب شي نو بیا خپل نمرې ګوري او خلکو لایم خی ملګرو له دوستانو له مور او پلار او خپلوان ټول به باندې خبرې ښه او چې کله ناکام شوی نو بیا ځان غلې ونیسي بیا چاله غږ نه کوي کنه نو دغه شان دا کم سړی چې الله ول عمل نامه په خلاص کې ور کړی دا کامیاب دی کنه خین عمرې غستې دي فاولئک نو دا کسان یقرؤون کتابهم دوی بلول خپل کتاب ولا یظلمون او په دوی ظلم نشي کېده فتیلن د کجوري د زړی د تار په اندازا دې مخکې معنا شوی ده ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى دخی طرف والا بیان خو شو چې چاله عمل نامه په خلاص کې ورکړي شي هغه بل طرف چې چاله په چپ لاس کې ورکړي شي دا هغه بیان دلته نه دی کړي خو اشاره ولا شوی ده اشاره ده ګوره ومن كان او څوک چې في هذه په دې دنیا کې اعمالند فهو في الاخره اعمى نو دا په آخرت کې هم روند وي واضل سبيرا او ډېر ورکون کې به لارا نو دې کې اشاره وشو چاله هغه د چپ لاس والا ځکه چې اعمى ذکر شو کنه څوک چې وي په دې دنیا کې اعمالند نو دا په آخرت کې اعمالند وي دې څه مطلب شو ظاهری معنا خو دا جوړیږي چې کم سړی په دنیا کې وډوند وي نو آخرت کې چرپا چې دا بالتم غریب وډوند دي ظاهری معنا خو دا ده کنه خودل ته دا معنا نه ده کنه دلته دا معنا ده چې څوک په دنیا کې وډوند دي د دین د قران د کتلو نه ټي وي ولا ښکاری نظر جوړ دی خو قران ولا نه ښکارا کیږي د دین لار ولا نه ښکارا کیږي وډوند نو دغه انسان چې دا په آخرت کې رښتیا دا معنی نه ده چې چا په دنیا کې نظر نشته نابینا دي نو دا په آخرت کې چرپا چې بیا به نابینا دي څه معنی نه ده بلکې دلته د ډونوالي نه مراد دا ده چې حق ولا نخکاره کیږي قران ولا نخکاری شمکور دی نور د دنیا کارونه ولا خخکاره کیږي د ګناه کارونه ولا خخکاره کیږي خود دین نړون دي نو دا انسان چې دا په آخرت کې مګورې ډون دي شپارسمې سپاره کې ان شاء الله راشي سبا درس کې ان شاء الله راشي سوره طه اخر کې ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى الله و چا چې زما د ذکر نه مخواړو ذکر نه مراد قران دی چې چا د قران نه مخواړو توجه ولا نه ورکړي نګوري ولا نو الله و زبې ژوند تنگ کما او د قیامت پورز به راپورته کمړون نظر به نه ښه سترګې به نه نو دا به چې اے الله ولید زرا پورته کمړون لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا دا انسان مو چې تاسو ولډون درا پورته کړم په دنیا کې خو زما غټه غټه سترګې وي ما خو بلی دل کول نو الله بس جواب ورکي كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله تعالی ما آیاتونه را لګلو پیغمبر مې را لګلو د پیغمبر وارثان مې را لګلو علما هغه به د الله کتاب بیانو خطړون ویخه تا ولا نکتل تا ولا غوږ نه کی خود تا ولا توجه نه کولا نو الله وینن می زکه دغه سړوند را پورته کړي الله د کتاب سره په ژوندونی باندې مینا پکار ده د الله کتاب لغوږ کی خودل پکار دی ګوره کم سړی چې د الله کتاب لغوږ نګدي الله به د قیامت پورز باندې وړوند را پورته کې نابینا به خلیدل بنشي کولې ګوره نو د دې آیت دا معنا ده ومن کان او څوک چې فی هذه په دې دنیا کې اعمالند یعنی قرآن لنګوري د الله دین لنګوري فهو في الاخره نادا سړی په آخرت کې اعمالون وی اضل سبیلا او ډیر ورکون کې بیلار لرا
وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. پدې کې اوس رد په مداهنینو باندې هغه خلق چې هغه ستانه مطالبه کوي چې را په دې دین کې نرمي کوو مړه دومره سختی نشته ده. ته چې کله د دین مسأله بیانې نو هغه به چې مړه نرمي وکا راځه زمون سره شریک شه په دې خبره کې. نو الله وی چې ګوره د دین نه دی وانه دی. وان كادوا نسديدي دا کفار لا يفتنونك چې واړیتا عن الذي دا هغه څنګه اوحینا الیک چې مونږه تعالی وحی کړی دا نزدې دي چې تا واړی لتفتری د دې د پاره چې ته جوړ کې علینا په مونږ باندې غیره نور خبري دروغ جوړ کې. اذن په دغه وخت الله وی چې کله د دوی خبره اومانلی او دروغ دې جوړ کړو نو اذن په دغه وخت لتخذوک خامخا او بنستا خلیلا په دوستۍ سره. په دغه وخت کې به الله وی تا اونیسی په دوستۍ سره. په دې وخت کې به ته د کفارو مرګړې شي چې د الله دین پرې دی د دوی خبره او معنی چې دوی د لکمې خبره کوي بس بیا ته د دوی مرګړې او کني نو بیا ته دهشتګرد انتها پسند. ولولا ان ثبتناک په دې آیت کې اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام صداقت او رښتینواله بیانېږي. ولولا ان ثبتناک کتم نو وکړه کړه اے پیغمبره کته مونږ لکړې نه ویل لقد کتا نو نګدی به تو ترکنو الیهم چې مایل شوه وې دوی طرف ته شی ان قلیلا دسه لګوندې. سمانا یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام لګ مایل شوه نه د دې آیت معنا دا ده. کفارو طرف ته لګ هم ورکوک شوه نه د ځکه الله وې کومنګ لکړې نه وې نو نزدې وا چې تو ورکوک شوه وې دسه لګ شان نزدې وجه د لګ ورکوک شوی وي خو کوم مضبوط کړي نه وي الله وي مونږه لګ کړل نو معنا دا شول چې لګ ورکوک شوی نه دی. په دې خبره تاسو پوهیږئ کنه لولا د دوه شینو نفي کوي. اذن په دغه وخت کې په کوم وخت کې کته ورکوک شي اے پیغمبر کدي خلکو طرف ته ورکوک شي نو په دغه وخت کې لا اذقناک خامخا من به اوڅکو پتا باندې ضعف الحیات دچن سزا د پښوان کې و ضعف الممات او دچن سزا ورسته د مرګ نه. ثم لا تجد لك بیا بت پیدا نه کې د خپل ځان د پاره علینا په من باندې نصيرن څوک مددگار. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. دې ځنه دریم حصہ د سورۃ تا تر سلم نمبر آیت پورې او پدې کې دریم سبب د عذاب ذکر شوی دی چې وتل وستل د پیغمبر د خپل وطن یعنی پیغمبر په هجرت کولو باندې مجبور کول لکه واقعه د نبی علیه الصلاۃ والسلام راغلی. او بیا ذکر کیږي څلور امور مصلحه الله وي په دې باندې عمل وکړي. او بیا ترغیب د قران کریم لا په دو آیات کې دو اتیا نمبر آیت کې او زجر د پاره د مشرکینو. بیا د کفارو د یو سوال جواب دی او بیا د هغوی نور سوالونه دي چې معجزات غوښتي او د هغه جوابونه دي او صداقت د نبی علیه الصلاۃ والسلام. دا غوی بل یو اعتراض چې ته بشری د هغه جوابونه او تخویف او اخره کې دلیل عقلی د الله په وحدانیت باندې. نو سلم نمبر آیت پورې دا د سورۃ دریمه حصہ دا او مقصد پدې کې سبب د عذاب ذکر کیږي وستل د پیغمبر د خپل وطن. وَإِن كَادُوا او یقینا غواړي دا کفار لَيَسْتَفِزُّونَكَ چې چلونه جوړ کی استاد پار من الارض د زمکنا ليخرجوك چې وباستا منها د دې زمکنا د کوم زمکنا زمکه دلته کا مراد ده د مکی د زمکنا ليستفزوك الله ولا يستفزوك د دې د پاره چې چلونه جوړ کی ستا خلاف من الارض د زمکنا ليخرجوك منها چې تا وباسي د دینه. واذن او پدغه وخت لا يلبثون ضيب وخت رنکی خلافک استان رست الا قليلا مگر لگو یعنی د الله عذاب به راشيخه. الله وی کته او زید دی مکینن واذن پدغه وخت چې ته اوزي لا يلبثون ضيب وخت رنکی خلافک استان رست الا قليلا مگر لگ یعنی عذاب به راش. همدغه څه وشو کنه کله چې نبی عليه الصلاه والسلام هجرت وکړو نو یو نیم کال رسته د بدر غزا او شو الله کفار له سخت سزا ورکړه پکې. الله وی وخت تیر سنت دلته کاف لفظ حذف ده کا سنتي
من پشانت د طریقې د هغه چا قد ارسلنا چې موږ لېږلي قبل کستانه مخکې من رسولنا نور پیغمبران. یعنی دا طریقه زمونږ د مخکینو پیغمبرانو سره مو چې مخکینو پیغمبرانو له هم خپل امت تکلیفونه ورکړي، خو موږ بیا د پیغمبر سره امداد کړی دی او هغه قوم موږ تباه کړی. دغه شان بستامي سنت من پشانت د طریقې د هغه چا قد ارسلنا چې موږ لېږلي قبل کستانه مخکې من رسولنا نور پیغمبران. ولا تجد لسنتنا او تب پیدا نه کې زمونږ طریقې لره تحویلا بدلیدل. الله وایي زمونږ په طریقې کې بدلی نه راځي. څنګه چې مخکینو پیغمبرانو سره موږ مرسته کړې وه تاسو سره به هم کوو. اقیم الصلاة دې ځنه ذکر کېږي څلور امور مصلحه او آداب د پاره د تثبت په وخت د اختلاف د خلکو کې. چې کله خلک اختلاف کوي نو په دین باندې د کلکوالي د پاره په دې څلور شیانو باندې عمل پکار دی. اول دا دی اقیم الصلاة پابندي کوه د مونځ پابند شه. لدلوک الشمس د نور د اوړېدلو په وخت کې لام دی لام وقتیه وي د وخت په معنا سره دی. لدلوک الشمس د نور د اوړېدلو په وخت کې الا غسق الليل تر تیری د شپې پورې. غسق تیری لوي ښه دې کې کم مونځونه رااله. لدلوک الشمس د نور د اوړېدلو په وخت کې د دین واخله الا غسق الليل تر تیری د شپې پورې ماسپخین مازیګر ماخام او ماسوتن څلور واړه پکې رااله. وقرآن الفجر او منذ د سبا. قرآن په معنا د قرائت سره ذکر د جز او مراد نه کول دی. ذکر د قرائت او مراد نه پورا منذ دی. خو لیکن قرائت ذکر کولی زکه د سبې په مانځ کې قرائت سي وګد وی کنه نو زکه ذکر د قرائت او مراد نه منذ دی. وقرآن الفجر او منذ د سبا. ان قرآن الفجر یقینا منذ د سبا کان مشهودا دی لحاضری کیږي. ګوره منذ د سبا لحاضری کیږي څه معنا؟ دو منځونه دی په حدیث کې ثابت دی. یو د سبې منځ او بل د مازیګر چې په دې کې د شپې او د ورځې ملائکه جمع کیږي. د ملائکه الله وظیفه سپارلې ده. د شپې بیل ملائکه دي د انسانانو سره کرامن کاتبین چې اعمال لیکي او د ورځې بیل ملائکه دي. کوم ملائکه چې د شپې وظیفه اجرا کړي هغه د سبې چې مونږ وکي بیا دوی زی اسمان او د کوم ملائکه چې د ورځې وظیفه دا غوي د سبې د مانځنه تیاری مخکې حاضر شي. په خبره پوه شولای کنه؟ نو د سبې په مانځ کې هغه د شپې ملائکه موجودي وي او د ورځې چې کوم ملائکه دي هغه پکې موجودي. امدغه شان بیا د مازیګر په مانځ کې دا چې کوم ملائکه د ورځې وظیفه اجرا کړي د مازیګر مونږ دلته کوي او چې کوم د شپې ملائکه دي هغه د مازیګر د مانځنه تیاری مخکې راغلي نو د مازیګر په مانځ کې هم دواړه ملائکه شریک شي. نو دا د سبې مونږ او د مازیګر مونږ دواړه ملائکه لیکي. ګور ډبل لیکل کیږي. د شپې ملائکه انسان سره لیکي او د ورځې ملائکه انسان سره لیکي. نو الله و ان قرآن الفجر یقینا منذ سبا کان مشهودا دی لحاضر کیږي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. دا دویم امر دی. مخکې د عام منځونو بیان وشو اوس د یو خاص مانځ بیان کیږي چې هغه له صلات تهجد وای. د تهجد منځ ولا وای ښه ته تهجد منځ د سبې د اذانونو لګ مخکې د پیشنمی په وخت لکه نن سبا بس د 2 بجو وخت دغه وخت چې کوم منځ کېږي د تهجد منځ وای. د دې ډېر لوی فضایل په احادیثو کې راغلي دي. یو روایت کې راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د فرض مانځنه وروسته غوړه مونږ چې دغه د تهجد منځ دی. یو خو فرض دی کنه هغه درجه خو ډیره ده. د فرض مانځ پسې دویم نمبر درجه چې د هغه د تهجد د مانځ ده. په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ځینې علما وایي چې د تهجد منځ فرض خو صحیح خبردار چې په نبی رسول الله فرض نو خو البته نبی رسول الله به همیشه کو فرض په نو خو لیکن نبی رسول الله کلام پریخه نه دی همیشه د پاره کړی دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر ترغیب په احادیثو کې ور کړی دی چې د تهجد منځ وکړي. حدیث کې راغلی دی چې کله د شپې 3 حصہ شروع شي نه 2 حصے تیر شو 3 شروع شي نو الله پاک د خپل شان مناسب څنګه چې د الله د شان سره مناسبي الله را کوزيږي د دنیا چې کم اسمان دی دلته او الله دا اعلان کوي چې څوک زمانہ سوال کوونکې شته چې سوال قبول کړي څوک حاجت غوښتونکې شته چې حاجت پوره کړي څوک بخنه غوښتونکې شته الله و چې بخنه ولا وکړي. نو دغه وخت کې الله اعلان کوي دا د قبولیت وخت دی.
بوزي کې خو من اکثر کسان نه را پاتېږو الا ماشاءالله یو نیم کچر تر را پاتېږي تهجد الله اکثر منګ نه را پاتېږو خدا اوس وخت دا یو موقع د چې پښنمی د پاره خاصم را پاتېږو روزه ده نو په دغه روزي کې خو کم اس کم چې تهجد مونږ پرې نه دو ان شاء الله 2 رکعاته 4 رکعاته څومره چې د وسه کیږي 2 رکعاته مونږ کو او خپل حاجتونه الله لپیش کو نو ومن الليل الله وې د شپې د باز حسین فتهجد به تهجد کو پاغي کې نافله لک دازیتی ثواب دې استاد پارا دازیتی ثواب دې معنا فرض نه دی عسى نزدید ای بعثک چرا پورته بکی ربک استرب چرا پورته بکی تا ربک استرب مقام محمودا اغزیتا چې صفاتونه کړه شوی دی را پورته بکی تعالی رسترب مقام محمودا اغزیلا چې صفاتونه کړه شوی دی مقام محمود دینه مراد شفاعت کبرا دی چې د قیامت پر ورځ به نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټول مخلوق د لپاره شفاعت کوي دیله لوی شفاعت وي او دا شفاعت به د شي د پاره چې الله به حساب نشو کوي خل بډیر تنگ شي د حشر په میدان کې آدم علیه السلام رب العرش ته خو زمون فلار راشه سفارش وکړه الله هغه وې زین شم کولې نوح علیه السلام لبور شي هغه وې زین شم کولې ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام اخیره کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام دراشي نبی علیه السلام به شفاعت کوي نو دغه مقام محمود دی اذان چې کله خلاص اذان پسې خلک دعا کوي کنه هغه کې څه راځي وبعثه مقاما محمودا التم دا معنا ده اے الله چې ورک نبی علیه الصلاۃ والسلام لمقام محمود نو آسان زید ان یبعثک چې را پورته بکی تعالی ربک استار مقاما محمودا مقام محمود لا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق دا دریم ادب دی دریم امر دی د دې تعلق دی د هجرت سره مخکې تیر شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کفار مجبوره کوي چې هجرت وکړي نو اوس الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام له هجرت آداب خي چې اے پیغمبر ادا دعا وکړه چې اے الله ما داخل کی د داخلي دلو زیلا چډیر مزیدار وي او اومه باسي په خسته طریقې سره وستلو ته اے الله چې کوم زیلا داخليګم التمم داخل کې په خسته طریقې سره چې هغه مدینه ده او د مکینه مم وباسه ډیر په خیر او عافیت او په خسته طریقې سره اے الله زما امداد وکړه دا دعا وقل او اے پیغمبر رب اے زما رب ادخلني داخل کې ما مدخل صدق زید داخله دلو مزیدار تا ما داخل کې زید داخله دلو صدق مزیدار واخرجني او ما اباس مخرج صدق زید وستلو مزیدار تا ما اباس زید وستلو صدق مزیدار خسته یعنی خسته زیله می داخل کو د خسته زینه می اباسا زید داخله دلو مدینه دا زید وستلو مکه ده دویم قول پکې دا چې زید داخله دلو هغه قبر دی او زید وستلو څه شه دی حشر دی چې اے الله ما داخل کا زید داخله دلو مزیدار ته نه قبر لا چې کله قبر لازم نو اے الله خسته زیله می داخل کا قبر لا د جنت د باغچونه و باغچه جوړه کا او چې کله می به د قبر نه راوباسي میدان محشر لنو اے الله دارا وستلم را خسته کا دوی معنی دا ده وجعل لي او اغرز وزما د پار من لدون کد خپل طرف نسل سلطانا نصيرا سلطانا غلبا نصيرا چې مدد ورسري اے الله اغرز وزما د پار د خپل طرف نسل سلطانا غلبا نصيرا چې مدد ورسري یعنی دسه غلبا راکا چې بیا مغلوب نشم وقل او يا پیغمبر ادا څلورم امر دی جاء الحق چراغ حق وزهق الباطل او رکشو باطل دا په طریقه د پیشنګوي سره چې نګدې دا ان شاء الله الله به حق لبره ورکړي دغه وخت غلامه فتح شوی نه ده خود مخکن الله زیره راولې او یو چراغ حق وزهق الباطل او رکشو باطل دا آیتونه د مکه د فتح نه مخکې نازل شوی بلکې د هجرت نه مخکې دي دا وخت له نبی رسول الله هجرت هم نه وکړي او مکه بیا فتح شوی د پڅوم کال د هجرت تاسو جواب راکړئ
نو دا آیتونه پیشنګوی د مخ کې نه چې حق راغی امدغه وجه د چکل بیا مکه فتح شو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا آیتونه اولوستلخه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل بشک باطل کان ذ زهوقا ختمیدن کې ورکیدن کې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا بدی آیت کې اوس ترغیب دی قرآن کریم لخوا الله وی قرآن کریم کې شفام شتا او رحمت هم دی ګوره لیکن د ظالمانو د پاره تاوان دی هغه خلک چې انکار ته کوي عمل په نه کوي نه مني هغه د پاره به تاوان دی وننزل او من نازل من القرآن د قرآن ما هغه هو شفاء چې هغه شفاء دا قرآن کریم کې شفا شته د ګوره ظاهری شفام دا او باطینی شفام دا ظاهری څومره مرزونه چې دي تبا دا او کمیرګی دی او کلیون توب دی او کنور مرستیاګانی دي شفا ده پکې او باطینی امراض د پارم شفا ده ورحمت للمؤمنین او رحمت دې د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين او نزيات دا قران ظالمانو د پاره الا خسارا مگر تاوان د ظالمانو د پاره تاوان دی ځکه ظالمان نه مني انکار کوي عمل پې نه کوي تاوان دی کنه واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه پدی آیت کو زجر دے دی جن 15 زجرونه شروع کیږي واذا انعمنا کله چې من انعام کو على الانسان فانسان باندې اعرض ونمخواړی ونأى او لری کی بجانبه خپل ډډا چې کله الله وي من په انسان باندې احسان کو نعمت پیو کو نو من نمخواړی پروام نه ساتي بیا سره داوی نه چې کنه زه جا بندای مو کنه نو ونأى او لری کی بجانبه خپل ډډا یعنی الله تهیر شي واذا مسه الشر او چکل ور لا ورسیږي تکلیف کان یئوسا نو وی نا امیدی کوونکې نا امید د چان یو قولدار چې د الله نه نا امید شي دویم دار چې نا امیدی کوي د خپل خدایانو نه نا امید شي قل كل يعمل على شاكلته پدی آیت کې د اعلان د براءت نامخ کې بیا بیان شوی دی چې کله ته مسأله بیان کی او څوک در سره نه مني دلایل بیان کړي اخره کې بیا څوک اعلان د براءت چې بس تاسو خپل کار کوي زه خپل کوم نقول او پیغمبر كل يعمل هر یو کس عمل کوي على شاكلته په خپل طریقې تاسو په خپل طریقې عمل کوي زه به په خپل کوم فربكم نور ابستاس اعلم پویږي بمن په هغه چا اهدا سبیلا چډیر هدایت والا دې ډیر رسیدون کې دې نه غلار لا الله پویږي بمن په هغه چا هو اهدا چا ډیر رسیدون کې دې سبیلن نه غلار لا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ويسالونك وپختنك استانا عن الروح فبارد روح کې دا پختنه چا کړي وا نو یو قول داده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای چې دا په مدینه منوره کې چې يهود را پاتېدل او د نبی عليه الصلاه والسلام نه پختنه وکړه عبد الله بن مسعود چې وې زو نبی عليه السلام یو طرف ته روانو مدینه کې نو يهود را پاتېدل او د نبی عليه الصلاه والسلام نه پختنه وکړه د روح په باره کې دا روح څه شی دی یو قول داده او دویم قول داده عبد الله بن عباس یبوی وې دا پختنه مشرکانو کړي وا خو د يهودو په وینا سره یعنی مشرکانو د يهودو نه پختنه وکړه چې موږ لاله چالو خو چې په دې پیغمبر باندې سوالو تاسو سره خو علم شته مونږ نه پویو نو يهود ورلول چې تاسو ته د روح په باره کې پختنه وکړه نو مشرکین د نبی عليه الصلاه والسلام نه د روح په باره کې پختنه وکړه نو دا آیت نازل شو خدا اول چې کما واقعا ما بیان کړ چې عبد الله بن مسعود سے وې موږ په مدینه کې روانو او يهود را پاتې د پختنه وکړه نو په دې باندې به یو سوال راځي سوال پیدا راځي چې دا سورت خو مکی دی دا خو په مکی مکرمه کې نازل شوی دی او عبد الله بن مسعود سے وې چې دا پختنه دوی په مدینه کې وکړه نو دوی خدا پختنه ورسته کړی دا او سورت خو مخ کې نازل شوی دی په دې سوال باندې پوښولای کنه چې پختنه دوی کړي په مدینه کې د روسته کړي دا او دا آیت وخت په مکی کې نازل شوی دی هجرت نمخ کې نازل شوی دی او هغه پختنه به په مدینه کې کړي نو دا هغه په وختنه کې څنګه دا آیت به نازل شي سره به خلاصي کی کنه نو جواب د دې داده چې دا آیت د مدنی
سید چې دا نور صورت مکی دی، خدا یو آیت پکې مدنی دی. او یاد ده چې دا آیت دو پیری نازل شوی دی. بعض آیتونه په قران کریم کې د سشته چې دوه کرته نازل شوی دي. اول کې دا آیت په مکی کې نازل شوی و، خو چې کله به يهودو په مدینه کې پښتنه وکړل نو الله دا آیت بیا نازل و يسالونک عن الروح. او که هغه بل وجه راوالو چې په مکی کې مشرکانو پښتنه کړي نو بیا خو خبره واضحه ده چې د مکی مشرکانو پښتنه وکړه د روح په باره کې نو الله دا آیت نازل. دوی پښتنه کړي و د روح په باره کې. د روح څه معنا ده؟ نو مشهور تفسیر پدې کې دا چې دوی د روح پښتنه کړي و چې د انسان په بدن کې چې دا کوم روح دی چې دا انسان ور سره ژوند دی سا اخلي، د دغه روح په باره کې پښتنه کړي و چې دا څه شی دی. د دې حقیقت لږ موږ له بیان کړو. یو دویم دا چې دلته د روح نه مراد قران دی. د روح نه مراد څه شی دی؟ قران دی. ځکه لکه څنګه چې د روح په وجه باندې انسان کې ژوند وي، انسان ژوند دی، دغه شان قران کریم چې دا د زړه روح دی کنه. د قران په وجه باندې د انسان زړه ژوند دی وي زړه. لکه پرون تیر شو 14 سپاره سوره النحل 2 نمبر آیت کې ينزل الملائکه بالروح من امره. الته د روح نه مراد قران. نو دویم قوالدار چې د روح نه مراد دلته څه دی؟ قران دی. دوی ستانه پښتنه کوي یعنی روحي په بار د قران کې. نو دواړه قول شته. یا د روح نه مراد هغه روح دی چې د انسان په بدن کې دی او انسان ور سره ژوند دی، او یا قران مراد دی. نو جواب کی قل یا پیغمبر الروح روح چې دی من امر زما د رب د حکم د وجنه دی، زما د رب په امر سره دی. نور تفصیلی اونکو چې روح څه شی لوي کېږي او څنګه دی، خو بس لنډه اخلاص کړه چې من امر ربي زما د رب د امر د وجنه دی. پورا تفصیل اونکو والی ذکر ورپسې الله څه وایي وما اوتیتم او نه دې درکړې شوی تاسو لمن العلم د علم نه الا قليلا مگر لګ. یعنی تاسو علم لګ دی الله و تاسو د روح په حقیقت باندې نه پوهیږئ چې روح څه شی لوي کېږي، خو بس دومره او معنی چې من امر ربي زما د رب په امر سره دی. نور تفسیر الله زکونه چې وما اوتیتم نه دې درکړې شوی تاسو لمن العلم د علم نه الا قليلا مگر لګ د علم په حقیقت د دې روح په حقیقت تاسو نشئ پوي دی. ولا ان شئنا دا واستسلد نبی علیہ السلام ولا ان شئنا او کو غواړو من لنذهبن خامخا من ببوز بالذي اغشي او حینا الیک چې منګی تعالی وحی کړی دا کمنګ او غواړو الله و من به ختم کو هغه څو چې تعالی من وحی کړی وحی به در باندې بند. ثم لا تجد لك بیا به پیدا نه کې د خپل ځان د پاره به پدی باندې علینا زمنګ په خلاف وکیلن څوک ذمہوار الا مگر الله نه د بند کړی، الا مگر الله وحی نه د بند کړی ستانه رحمتن په سبب د خپل رحمت من ربک استاد رب د طرفنا. پوښ لیکن الله وی کومه غوښته و دا وحی من بند کړي خو الله نه د بند کړي. رحمتا من ربک دا رحمت دې استاد رب د طرفنا. ان فضله یقینا فضل د الله کان دې علیک پتا باندې کبیرا لوی. قل ان اجتمعت الانس مخکی آیت کې صداقت د نبی رسول الله ذکر شو، او ذکر کیږي صداقت د شي، او ذکر کیږي صداقت د شي نو قران کریم. الله وک پیریان او انسانان ټول راجم شي او د قران غوندې بل کتاب جوړول او غواړي نه شي جوړولې. اگر که بعض د بعض سره مرستم وکي امدادم وکي چې یو ټکی یو جوړ کې او بل ټکی وسره بل یو ځای کې او بل جمله وسره بل یو ځای کې په دې طریقې سره هم نشي جوړولې. قل اے پیغمبر الله ان اجتماعت الانس راجم شي انسانان والجن او پیریان علا د دې د پاره ايتو چراوړي بمثل هذا القران پشانت د دې قران لا ياتون بمثله نشراوړل د دې په مثل ولو کان بعضهم اگر کشي بعض د دوی له بعضن د بعض نور د پاره ظهيرا مددگار. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل دام ترغیب د قران کریم لا او زجر د منکرین لا. ولقد صرفنا یقینا من بیان کړی د للناس د خلق د پاره فی هذا القران پدی قران کی من كل مثل د هر قسم بیاننا من كل مثل د هر قسم بیاننا یعنی هر قسم بیان پر قران کریم کې شته د عقیدی مسلې او نه شانته د سیاست مسلې او د عبادت او اړوند مسلې. فابا اکثر الناس نکي زیات خلق الا کفورا مگر انکار زیات خلق انکار کوي. وقالوا او دوی وای دي جنوس د مشرکین او معجزې ذکر کیږي تقریبا اته معجزې دوی غوښته په دې څلور آیتونو کې چې دا معجزه موږ لا پیش کا دا معجزه پیش کا دا معجزه پیش کا.
دوی وی چې دا پیغمبر خود مختار دی بس دا په خپل معجزې پیش کوي موږ له وقالوا او دوی وای لن نؤمن لك هیڅ کلم ایمان دراوړو پتا حتا تر دې پورې تفجر لنا چې ترا وباسي زمنګ د پاره من الارض د زمکنه ينبوعا چینا چې ترا وباسي زمنګ د پاره من الارض د مکی د زمکنه ينبوعا چینا مکی کی چینی مینی او بنوي صرف هغه د زمزم چینه پکې و نور نه وی پکې نو دوی بویل چې دا غزه کې موږ له چینی پیدا کا دازه آباد او تكون يا ودي لك استاد پار جنت باغ من نخيل دكجور وعنب او د انګورو ستا باغ دی یعنی ته په دې مکی کې ځان لا باغونه جوړ کړه د کجورو د انګورو چې مونږ یې ومنو او تكون لك يا دي استاد پار جنت باغ من نخيل دكجور وعنب او د انګورو فتفجر الانهار چت وبیا نهرنا خلالها د دې پمنس کې تفجیرن په بیا ولو سرا چت وبیا روان کې نهرنا خلالها دغه پمنس کې تفجیرن په بیا ولو سرا یعنی باغونم ځان لا جوړ ک په دې مکی کې باغې کې به نهرنا روان ک چې نهرنا پکې روان او پکې بهيږي او تسقط السماء يرى اغرزوا اسمان پمنګ باندې کما زعمت لك څنګه چې ته دعوه کې علینا پمنګ باندې کې سفن ټوټي ټوټي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداوی لیکنه اذا السماء انشقت چې د اسمان بچشي دا به وچو او ټوټي ټوټي بشي کله قیامت راشي نو دا مشرکین ورلوي لکه څنګه چې ستا دعوه ده چې د اسمان به ټوټي کیږي را ټوټي کې پمو راوي غرزوځه نبی علیہ السلام خو ته ویل چې دا به قیامت کیږي دوی وی چې دا وسه راو غرزو او تسقط السماء يرى اغرز واسمان كما زعمت لك څنګه چې ستا دعوه ده علينا پمنګ باندې کې سفن ټوټي ټوټي او تأتي بالله يدا چې تراوړي الله پاک والملائکه او ملائکه قبیلا مخامخ یادا چې تراوړي موږ له الله او ملائکه مخامخ چې موږ وګورو چې الله په خپل سترګو وګورو ملائکه په خپل سترګو وګورو هغه موږ له چې دا پیغمبر بیا به ومانو او یکون لک بیت یا وستا د پارا کور مې زخرف د سرو زرو چې د سرو زرو کور ځان له جوړ کړه چې سم مالدار شي او ترقى في السماء یا اخیجی اسمان لا اخیجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې زه اسمان لا قتلې مکنه دوی ورته چې نه کنه دسي قتل نه کنه ولن نؤمن او هیڅ کلم ایمان نه راوړل لروقی کستا په قتلو حتا تر دې پورې تنزل علینا چې نازل کې پمنګ باندې کتابن یو کتاب نقرأه چې مونږه اولولو دسي قتل خو در سره نه مانو چې دا زه قتلې ما الا بدی اومنو چې یو کتاب راوړو مونږه په خپل اولولو چې دا رښتیا ته قتلې ولن نؤمن او منګ ایمان نه راوړل لروقی کستا په خطلو حتا تر دې پورې تنزل علینا چې تنازل کې په منګ باندې کتاب نقرأه چې منګ اولولو ډېر سوالونه وکړه داو کا تقریبا اته معجزات دوی اوغختل الله یې جواب کوي قل یا پیغمبر سبحان ربي پاکی دا رب زما لرا هل كنت نيمز الا بشرا مگر انسان رسولا پیغمبر دا تاسو چې کوم خبرې کوي دا خدای توپ صفاتونه دي داو کا زه خو خدای نه ما خو دعوت خدای توپ نه د کړي ما خو دعوت دې کړي چې انسان مو پیغمبر امدا کارونه زما په وس کې نشته هل كنت نيمز الا بشرا مگر انسان رسولا پیغمبر دا کارونه زما په وس کې نشتا وما منع الناس ان يؤمنوا دا اوس د یو بل اعتراض را نقل کیږي دوی بویل چې اے پیغمبر موږ پتا ځکه ایمان نه راوړو چې ته خو بشر کنه ته خو انسان دا سوال بیا شوی دی په پیغمبرانو باندې نو الله دې جوابونه کوي وما منع الناس او ندی منع کړي خلق ان يؤمنوا د دین چې ایمان راوړي اذ جاءهم الهدى چې کله راغی دوی له هدایت خلق ندی منع کړي الا ان مگر دی خبري قالو چې دوی وای ابعث الله آیا را لګلې دی الله بشرن انسان رسولن پیغمبر دوی وی آیا را لګلې د الله انسان پیغمبر یعنی انسان خو نشي کېدی نو الله جواب کوي د جواب خلاصه دا د ګور الله وی کچر ته په دې ځمکه باندې ملایکی اوسېدل ګرځیدل او ملایکو ژوند تیرول نو بیا به موږ ملایک را لګلې پیغمبر خو چې انسانان اوسېږي د انسانانو د فار پیغمبرم انسان پکار دی ځکه د خپل جنس نه فائدہ اخیستل دا غینز معلومات حاصلول دا آسان دي چې پزمه کې اوسېږي انسانان او الله ولا ملائکه پیغمبر را اولېږي نو داغه نه فائدہ خو به ګرانه ده کنه نو الله وی چې مونږ په انسان ذکر علی ګل چې اوسېږي انسانان
قل یو پیغمبر لو کان فی الارض کچرتوی پزمکی کی ملائکۃ ملائک یمشون چ گرزی را گرزی مطمئنین چ اوسیږي دلتا لنزلنا علیهم نخاما خام بنازل کو بدوی باندې من السماء اذ اسمان ملکن ملائک رسولا پیغمبر من به ملائک راولی قل یو پیغمبر تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام لا چې کدا خلق ستا پیغمبري نه منی نو ورلوي و چې الله کافی دی الله زما منی قل یا پیغمبر کفا بالله پر دی الله شهیدن گوا بیني زما ترمن و بینکم او استاس ترمن انه بشکد الله کان دی بعباده پخپل بندگانو باندې خبيرن خبردار بصیرن لدنکه ومن يهد الله فهو المهتد دام تسلی ده چې اے پیغمبره د چا په قسمت کې چې هدایت لیکل شوی دی هغه له به هدایت کیږي او چې د چا په قسمت کې نه دی لیکل شوی هغه له هدایت نه کیږي نو بس ته د دوی خلکو د اعتراضونو پروا مه ساته چې دا وکړه پته اعتراضونه کوي پروا مه ساته ومن او هغه څوک يهد الله چې الله ولا هدایت کوي فهو المهتد نو دا هدایت مندون کې دی ومن او هغه څوک یضلل چې الله گمراه کی فلا تجد لهم نو هیڅ کله به پیدا نه کې د دوی د پاره اولیاء دوستان من دونه د الله نه بغیر ونحشرهم او من بدوی راجم کو یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې علی وجوههم فخپل مخونو راجم به کو علی وجوههم پچشي په مخونو باندې دنیا کې انسان په خپو باندې ګرځيږي د قیامت پر ورځ په مخ باندې رواني عميان راند و بكمن او غونګيان و سمن او کانو یو حدیث کې راغلی دی چې صحابي پوښتنه وکړه چې اې د الله رسول په مخ به څنګه ګرځي نو الله جل شانه فرمایل الیس الذي امشاه على رجليه قادر على ان يمشيهم على وجوههم اغزاد چې کوم ذات دا انسان په دنیا کې پخپو روان کړي دي ولی قیامت کې په مخ نشي روانه په قیامت کې به په مخ باندې روان کې سرچپه بروانو دا ولی زکه دوی دنیا کې سرچپه روانو دنیا کې سرچپه روانو د الله دین پرېخه او بی دیني پسې روانو د الله کتاب پرېخه او د نور خلکو کتابونه راغسل د انګريزانو کتاب مخله اخو انګلیسي زکه ولا کورسونو لته او د الله کتاب پرېخه وکنو مونږ به نه کو تلاوت به نه کو سندري او ټي وی لوزګارو نو بس دغه سرچپه روانو نو الله به په آخرت کې سرچپه روان کې په مخ روانو مأواهم زید دوی جهنم و جهنم دے کلما خبت هر کله چې کمیشي لمبي د هغه زدناهم سعيرا نو موږ بزیاتی کو د دوی د پاره لمبي چې کله لمبي کمیشي الله وی زدناهم موږ بزیاتی کو د دوی د پاره سعيرا لمبي د هغه ذالک جزاؤهم دا د دوی سزا ده دای سزا ده په مخبروانی ولی بانهم کفروا زکه کفر کړو به آیاتنا زمن په آیاتونو د قران نه انکار کو او دویم دا وقالو او دوی بویل اذا كنا عظاما آیکل چې مونږ شو اډو کې ورفاتن او زری زری ائنا لمبعوثون آیا من برا پورته کیږو خلقا جديدا په پیدایش نبی سرا یعنی اخرت نه مانو دا الله د آیاتونو نه انکار کړو او اخرت نه مانو دوباره ژوند نه مانو اولم يروا دا اوس په الله رد کوي دا عقلی دلیلم دی او دا د هغه جواب دی چې دوی وي مونږ کله زری شو بیا مونږ الله څنګه را پیدا کړ الله وي اے خلقو ستاسو پیدایش سخت دی کدا د زمکه او د اسمانونو پیدایش سخت دی ستاسو پیدا کول ګران کار دی کدا د زمکه او د اسمانونو پیدا کول الله وي ز هغه ذاتم چې اسمانونو او زمکه می پیدا کړی نو ول استاسو پوند انسانان نشم پیدا کول اولم يروا آیات نګوري ان الله چې بشک الله الذي غزاد خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه قادر قدرت لري علا پدی خبر ان يخلق مثلهم چې پیدا کی د دوی په مثل وجعل لهم او الله ګرځول د دوی د پاره اجرن نیټه لارې به فيه چې شک نشته ده پدی کی الله انسانان پیدا کړی دی دوباره به پیدا کوي خو نیټه مقرره ده ګوري ارشه په خپل وخت فابى الظالمون نو نکي ظالمان الا كفورا مگر انکار ابا کې معنا د نفي موجود ہے ښا نکي ظالمان مگر انکار ابا خپل معنا خدا د چې انکار کوي خو انکار د نفي معنا ورکې نو څه کېدل تا دا معنا کې مفسرین چې نکي ظالمان مگر انکار قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي قل اے پیغمبر لو انتم کشیتاس لو انتم کچرتاس تملکون مالکان شی خزائن رحمت ربی زما د رب د رحمت د خزانو کچرتاس مالکان شی زما د رب د رحمت د خزانو ان د رب د رحمت خزانی تاسو له لاس درشي نو اذن په دغه وخت کې لامسکتم تاسو به بند کوي چاله به ورکړه نه کوي خشیت الانفاق د یری د ختمې دلونه
الله وی ګوره زه څومره ورکړې کوم انسانانو باندې رحم کوم بشمار نعمتونه مې کړي دي خو الله وی کداغه خزانه تاسو له درکړې شنو اذن په دغه وخت الله امسکتم تاسو به بند کوي تاسو بیا سخانه کوي خشیت الانفاق د یری د ختمې دلونه دینه معلومه شو چې الله خپل خزانه چاله ندی ورکړي ګوره الله وی کداري کوم تاسو بیا انفاق نه کوي بند به کوي نو معلومه شو چې الله خپل خزانه چاله ورکړي ندي د خزانو اختیارات د چا سره دي د الله سره رد په مشرکین باندې چا غوي وي د خزانو اختیارات الله نور خلق لور کړی دي وکان الانسان قطورا او د انسان زړه تنګیدونکې د انسان زړه تنګیږي نو د دې وجنه بیا سخانه کې ورکړه نه کوي ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل دیزینا د صورت څلورم حصہ ده او پدې کې څلورم سبب د عذاب ذکر کیږي استهزاء بالرسل پیغمبرانو لسپک قتل مثال ذکر کیږي لکه فرعون د الله پیغمبر موسی علیه السلام لسپک قتل نو الله ول په دنیا کې سزا ورکړه چې سره د خپل مرګړو نه په دریاب کې غرق ولقد آتینا او یقینا ورکړو منګه موسی علیه السلام ل 9 آیات 9 معجزې بینات خکارا اغه 9 معجزې چې داغي بیان په سورته اعراف یوصل دیرش او یوصل دردرش نمبر آیتونو کې شوی وخه یو معجزه و یادی بيضاء سپین لاس دویمه معجزه د امساوا درېمه معجزه نقص من الثمرات د میوه کمواله او څلورمه معجزه سنین کلونه د قحط تراغلی پنځمه معجزه طوفان شپږمه معجزه جراد ملخان ومه معجزه سپگی اتمه معجزه چندخان او نهمه معجزه ویني پراغلی وی د وینو عذابونه نو الله وی موږ ورکړو موسی علیه السلام لا 9 آیات بینات 9 معجزې ښکارا فاسأل بني اسرائيل نو پختنه وکد بني اسرائيل اذ جاءهم چکل راغی دویلا موسی علیہ السلام راغی فقال له نؤوی لموسی علیہ السلام فرعون موسی علیہ السلام لوی انی لاظنک یقینا گمان کوم پتا باندې یا موسی اے موسی علیہ السلام مسحورا چې جادو در باندې کړی شوی دی موسی علیہ السلام لوی زما خو پتا دا گمان دی چې ته مسحور ښه لکه څنګه چې مشرکینو نبی علیه الصلاۃ والسلام لویل مخکې تیر شو ان تتبعون الا رجلا مسحورا نو دغه شان فرعون موسی علیہ السلام لوی زما پتا گمان دی اے موسی علیہ السلام مسحورا جادو کړی شوی او دویمه معنی دار چې مسحور په معنا د ساحر سره دی چې زما پتا گمان دی اے موسی علیہ السلام چې ته خو ساحر جادوګری قال موسی علیہ السلام ول جواب ورکړي لقد علمت یقینا تپوهیږي خدل پتا دغه ما انزل هؤلاء چې ندي نازل کړي دا معجزې الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو او د زمکي بصائر دلائل د پوهي موسی علیہ السلام فرعون لوی تعالی خپتا دغه فرعون پزړه کې پویدو خود ضد وجنه انکار کوو سورته نمل کې براشي 14 آیت کې وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا الله وی خیب یقین راغله خو به هم انکار وکړ د ظلم او د تکبر د وجنه نو موسی علیہ السلام ورلوی لقد علمت یقینا تپویږي ما انزل هؤلاء چې ندي نازل کړي دا معجزې الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو او د زمکې بصائر دلائل د پوهي واني لاظنك وزغمان کوم پتا باندې یا فرعون اے فرعون مذبورا هلاک کړي شوی تبا کړي شوی فرعون ولوي زما پتا ګمان دې مسحورا چتا باندې سحر شوی دی نو موسی علیہ السلام ورلوي زما پتا باندې ګمان دې مذبورا هلاک کړي شوی چې تبا هلاکیږي الله بچ تبا کوي نخې دې دسیدي فاراد ان اراده وکړه فرعون دلته اراده په معنا د کوشش سره دی کوشش وکړه فرعون اي يستفزهم چې په چل ول سره وباسي دا بني اسرائيل من الارض دزمکه د مصر نا چې دا وباسي اختیارات ختم کی
فاغرقناه نمنگ غرق کدا فرعون ومن او هغه څوک معه چې د سرو جميعا ټول. دا آیت صریح دی په دې خبره باندې چې فرعون غرق شوی دی، د غرق نه بچ شوی نه دی. ګوري بعضی ملحدین بې دینه ناپوهه خلک وایي چې فرعون بچ شوی دی، خو د هغوی خبره غلطه ده. فاغرقناه نمنگ غرق کفرعون ومن او هغه څوک معه چې د سرو جميعا ټول په بحر قلزم کې. وقلنا من بعده دوس ذکر د نعمت دی په بنی اسرائیل. وقلنا او ویل من بعده رستا د هلاکت د فرعون، من بعده سمانا من بعد هلاك فرعون، رستا د هلاکت د فرعون منګه او ویل لبنی اسرائیل بنی اسرائیل لا اسكنوا الارض اوسیږي پسمکه کې. زمکه نه مراد زمکه د شام او بیا زمکه د مصر. اول کې الله دوی شام لزمکه ورکړه او بیا وروسته د داوود علیه السلام په زمانه کې مصر تم راغلي دي. دو یوسف علیه السلام نه بلکې د داوود علیه السلام په زمانه کې. اسكنوا الارض اوسیږي پسمکه کې. فاذا جاء وعد الاخره چکل راشي وعده د اخرت یعنی اخرت راشي. جئنا بكم من براول تاسو لفيفن طول پيوزه په قیامت کې بمزان ل بیا را جمع کو. وبالحق انزلناه پدی آیت دو آیتونو کې ترغیب دی قران کریم له. وبالحق انزلناه او په حق سره من نازل کړي دی دا قران. وبالحق نزل او په حق سره نازل شوه دی. منګم نازل کړي په حق دی او نازل شوه هم په حق سره دی. میانا مقصد دا چې په مینس کې پدی کې څه تغییر نه دی راغلی. من نازل کړي په حق سره دی او دنیا لاره رسیدل هم په حق سره دی. مینس کې پکې هیڅ قسم تغییر او باطل نه دی ګډ شوی. وما ارسلناک او تمنګ نه را لګلې اے پیغمبره الا مبشرا مگر زیر ورکونکې و نذیر او ير ورکونکې استا وظیفه ده. وقرانا فرقناه دلا ویلکیږي ما ازمر عامله على شریطه التفسیر. دا قرانا منسوب ده. نو اصل کې څه ده انزلنا قرانا مونږ ویل په نحوی کې کنه چې غفیل یا داغي مناسب را واخلو په دې باندې داخل کړي ته مناسب را واخلو. انزلنا قرانا من نازل کړي د قران فرقناه تقسیم کړي دې تقسیم کړي دې یعنی آیتونه او سورتونه دي. یادا معنا چې من نازل کړي دې په برخو باندې ټول په یو ځای نه دی نازل شوی. من نازل کړي دې قران فرقناه تقسیم کړي دې لتقرأه د دې د پاره چې ته اولولي علی الناس په خلق باندې علی مقتن په دمدما بیلم کړه دې ټول یو مضمون نه دی کنه. آیتونه سورتونه دي چې ته اولولي په خلق باندې په دمدما په قلاره. ونزلناه تنزيلا ومن نازل کړه دې په نازل اول سره. قل آمنوا به او لا تؤمنوا اول جمله کې زجر دی کتا سو په ایمان راوړی او کنه راوړی خو الله نازل کړي دی. ګوره قل یو پیغمبر آمنو به ایمان راوړی په دې کتاب او لا تؤمنو یې نه راوړی زور نه دینه بس تاسو له اختیار دې کراوړی او کنه راوړی خو الله بدل بیا بدل درکې. ګوره ان الذين اوتوا العلم دا دلیل النقلی دی. الله وی کتا سو راوړی کنه خو مخکینی اهل کتاب چې کوم پکې حق پرست خلق هغه باندې چې کله د الله کتاب آیتونه لوستل کیږي نو دوی په سجدي باندې وګرځي او جړاګانې کوي. ان الذين بشكها كسان اوتوا العلم چې ورکړې شوی د علم من قبله مخکې د قران یعنی مخکینی اهل کتاب چې هغه کوم نیکان خلق دي. اذا يتلى عليهم چې کله لوستل کیږي دا قران په هغه باندې نو يخرون غرزيق للاذقان پزنو باندې سجدن سجده کوونکی. د زنو نه مراد تندې او پوزه ده. خدا زنه ذکر کړي دا چې دوی د سجدي په حالت کې ډیره عاجزي کوي او د خپل ګیره د زمکه سره موږي ګیره زمکه لاره سینو. يخرون للاذقان غرزيږي پزنو باندې سجدن سجده کوونکی. ويقولون او داوي په سجدي کې څه وي؟ په سجدي کې داوي سبحان ربنا پاکي د رب زمنګ لرا. په سجدي کې موږ هم دا خبره کوو کنه سبحان ربي الاعلى پاکي د رب زما لره چې اوچت دی. نو دویم داوي سبحان ربنا پاکي د رب زمنګ لره. ان كان وعد ربنا بشک دا وعد د رب زمنګ دا ان مخفف من المثقل دی. بشک دا وعد د رب زمنګ لمفعولا خامخا پوره کړی شوی. ويخرون للاذقان ودوی غرزيږي پس زنو باندې يبكون جړاګانې کوي. ويزيدهم او زیاته دا قران دوی لرا خشوعا عاجزي. يزيد فعل دی
هو ضمیر پکې فاعل دی چې راجع دی قرآن کریم لخوا. نو معنا دا ده ويزيدهم او قرآن زیاتوي دوی لره خشوعا عاجزي د قرآن په اورېدلو او د قرآن په لوستلو سره دوی عاجز نورم زیاتېږي. ادعوا الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. د دې آیت شان نزول مفسرین د ذکر کوي و یو پیر نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا غوښتله او دای ویل چې یا الله یا رحمان د الله نومونه ذکر کوي. ځکه طریقه هم دا ده چې کله سړی دعا غواړي د الله نومونه باید ذکر کړي. دی له شرعي وسیله وي به الله دعاګانې خسته قبل د الله نومونه ذکر کوي. یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا وهاب یا غفار یا حنان یا منان. نومونه د الله چې څومره ذکر شي الله به دعاګانې قبلوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا غوښتله دی ویل چې یا الله یا رحمان. بعض مشرکین واوریدل نو مشرکین نیوکه او اعتراض وکړ چې ته خو موږ لوي چې یو خدای دی او په خپل دوه خدایونو لاوازونه کې یا الله یا رحمان. ته خو چې حقدار د بندګۍ یو دی لا اله الا الله او دلته به دوه خدایونو ته आवाज کوي. الله دا آیت نازل کړه چې که تاسو الله له आवाजونه کوي او که رحمان ذات له आवाजونه کوي دا یو ذات دی. دا د یو ذات دو نومونه دي. یوی ذاتی نوم دی الله او دا بل صفتی نوم دی رحمان. نو دا خدایان دونه دي. قل وی پیغمبر ادعوا الله اوازونه کوي الله لا او ادعوا الرحمن یا اوازونه کوي رحمان ذات لا. ايما تدعو هر یو چې تاسو را بلای فله دغه الله د پاره الاسماء الحسنى نمونه دي خيستا یعنی دا ټول د الله نمونه دي. ولا تجهر بصلاتك پدې آیت کې اوس بل ادب ذکر کیږي. د دې شان نزولم داده چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام په مانځ کې قرائت کو تلاوت به کو نو مشرکین براله هغه به شور جوړ ک غوغا به جوړ کړل په دې خاطر چې صحابه کرام باندې د قرائت او تلاوت خراب کی. نو الله ادب خود چې بس ډیر په جهر سره قرائت مکوه بس دومره کوه چې لستا د مرګړي او ډیر تیز قرائت مکوه. ولا تجهر او आवाज مو اوچتوا بصلاتک په خپل مانځ سره. ولا تخافت بها او आवाज م پټوا بها پدی مانځ سره یعنی आवाज په مانځ کې ډیر اوچتوم او ډیر ټټوم. امدغه شان دا آیت به شامل دی د تهجد او منزلم ګوري. کله چې سړی د تهجد مونږ کوي ځان لای کوي نو پاغي کې مسله دار ډیر پټم ویل نه دی پکار او ډیر په جهر سره د سلک جهر پکار دی. خبره ده دې مسلې اکثر خلک نه خبر یغوي چې کني جهر نشي کولای. جهر کولای شي خو درمیانه. نو الله ولا تجهر आवाज مو چتو بصلاتک په خپل مانځو یعنی په قرائت سره. ولا تخافت بها او आवाज مټی ټوا په دې مانځو یعنی په قرائت او بتغي بین ذلک سبیلا او الټوا د دې په منځ کې لارو لټو چې ډیر چتم نه ډیر ټیټم نه. دویمه معنا دار چې د صلات نه مراد دعا ده. صلات د دعا په معنا سره ده. نو الله وی چې आवाज مو اوچتو په دعا سره او ډېر ټیټوم چې کله دعا غواړي نو د سم کو چې بيخي شونډې نه خوازي پزړه کې لګي او د سم کو چې چخي وي بلکې په جبه باندې وی وخو لیکن په قلار دعا وی. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. د سورت په اول کې د الله توحید بیان شوی او سبحان الذي اسرا بعبده. نو اخره کې بیا د الله توحید بیان دی د الله سره. وقل او اے پیغمبر الحمد لله تمام صفاتونه د خدای توب خاص الله د پاره دي. الذي هغ الله لم يتخذ ولدا چنه دی نیولې بچي ولم يكن له او نشته د الله د پاره شریک د برخه والا په ملک په باچای کې. ولم يكن له او نشته د الله د پاره ولي سوق دوس من الذل د وجد عاجزینا. ګوره شریک په درې قسمه ښه. یو ادنا شریک چې درجه لاندې نو هغه نفي کلم يتخذ ولدن چې د الله بچی نشته. بل مساوي شریک چې تاسو سره برابرۍ تا مثلا چا سره کاروبار او تاسو سره نیمه پیسې غي چولې نیم تا مساوي شریک. نو ولم يكن له شريك في الملك الله سره شریک هم نشته. دریم اعلی شریک چې ستانه درجه زیاته تو سره کم برخه لري. نو ولم يكن له ولي الله سره دوستم نشته من الذل د وجد عاجزین او د کمزورین. نو یو قسم شریک هم د الله سره نشته نه ادنا نه مساوي او نه اعلی. وکبره او لوی بیان کد الله تکبیرا فلوی بیان ول سلام